پرون موږ یو دوه ډیټابیس ټیبلونه جوړ کړ چې یو د سټوډنټ یو ټیچر، په دې کې د سټوډنټ معلومات ذخیره کول او په دې کې د ټیچر. دا یو ټیبل وخلاص کوم. دغه ویو ته د ټیبل موږ ویل چې څه ویل کیږي، ډیټا شیټ ویو ویل کیږي. او لدې ځای نه بیا چې کلیک کو ډیزاین ویو راځي. ډیزاین ویو کې موږ فیلډز انتخابو چې کوم فیلډز وي، او په ډیټا شیټ ویو کې بیا معلومات لیکو، ډیټا انټر کوو. اوس راځو ډیزاین ویو ته. ډیزاین ویو کې ګوره موږ فرون فیلډز نیم ویل چې بعض فیلډونه چې موږ کله یو ټیبل جوړو، مثلا د سټوډنټ ټیبل جوړو، سټوډنټ لپاره زموږ کوم معلومات پکار دي نو هغه هم هر فیلډ کې اخیستل. بیا ترڅنګ موږ چې درلودله ډیټا ټایپ، ډیټا معلوماتو ته وایي، ټایپ قسم ته وایي کنه. نو موږ ویل کچیر مثلا زه آی ډي لیکم او کچیر آی ډي په عددو کې وي نو باید دلته موږ نمبر انتخاب کو. مثلا ډیټ اف برث تاریخ کې لیکل کیږي کنه، نو باید موږ څه شی انتخاب کو، ډیټ ان ټایم انتخاب کو. نوم په خط لیکل کیږي نو باید ټیکسټ انتخاب کو کنه. دغه شی ته ډیټا ټایپ وایي. ډیټا ټایپ معنا د ډیټا قسم، یعنی ته ډیټا چې لیکې، معلومات چې لیکې، مثلا نوم لیکې، څه رقم شی ده، حروف دي، اعداد ده، تاریخ ده، څه شی ده. نو کچیرته کوم فیلډ چې مونږ انتخابو که په هغه کې مونږ خط لیکو، حروف مو لیکل، نو باید څه شی انتخاب کو، ټیکسټ انتخاب کو. او کوم چیرې اعداد لیکل نو بیا نمبر انتخابو، او کوم تاریخ لیکه بیا به ډیټ ان ټایم انتخابو. دا په څه خاطر؟ دا په دې خاطر چې زمونږ ډیټا صحیح وي، زمونږ معلومات څه رقم وي، صحیح وي. کوم معلومات مونږ په ټیبل کې رسو باید صحیح په صحیح ډول ورسول شي. دته ډیټابیس انټیګریټي وایي چې زموږ ډیټا باید صحیح وي، غلطه نه وي. مثلا کچیرته زه تاریخ لیکم او ما نمبر انتخاب کړی وي کنه، یا مې ټیکسټ انتخاب کړی وي، نو کېدای شي چې زه هغه تاریخ غلط ولیکم. مثلا اوس ګوره ما دلته ډیټ ان ټایم انتخاب کړی کنه، زه اوس راځم دلته ډیټا شیټ ویو ته. که زه تاریخ غلط ولیکم، مثلا ولیکم چې څو ورځې په کوم تاریخ پیدا شوی، 22مه ورځ د 12مې میاشتې د 2019. 22 ورځې شته نشته. نو اوس چې ورکړه ته بل رو ته ځې نو دی به دلته تا ته ایرر درکوي، ګوره د ویډیو یو انټر ډز ناٹ میچ د ډیټ ان ټایم. درته ویې ښو که نه چې دا ته څه لیکلی ده، اشتباه دې لیکلی، غلط دې لیکلی ده. که چیرې زما فیلډ دلته ډیټ ان ټایم نه وي، اوس ګوره زه دلته ډیزاین ته راشم، مثلا ما ډیټ ان ټایم نه وي انتخاب کړی، ټیکسټ مې انتخاب کړی وي، بیا که زه راشم غلط ولیکم، اوس ګوره دلته زه لیکم چې ډیټ ان ټایم یې بیا هم نه ده اخیستی، بل فیلډ به واخلو. خیر دلته مې مثلا جوینینګ ډیټ لیکلی، جوینینګ ډیټ په کوم تاریخ باندې دی راغلی. ډیټ ان ټایم مې نه ده اخیستی، څه شی مې اخیستی، شارټ ټیکسټ مې اخیستی، خط. اوس چې زه کله دلته تاریخ لیکم، مثلا زه ورته لیکم چې د په 15 تاریخ د 12مې میاشتې د 2019 باندې دی راغلی ده. ګوره قبلي که نه قبلي، قبلي که زه مخته تللی شم، مګر دا تاریخ غلط شو که نه. نو په دې خاطر چې زموږ معلومات غلط نشي، صحیح معلومات ولیکو، نو موږ باید څه شی نه استفاده وکړو، ډیټا ټایپ نه استفاده وکړو. چې کوم ځای کې تاریخ لیکه باید څه شی انتخاب کو، ډیټ ان ټایم انتخاب کو. کوم ځای کې عدد لیکه بیا نمبر انتخاب کو. مثلا که چیرته مثلا زه نمبر انتخاب نه کوم، خط انتخاب کوم، خط کې خو هم زه عدد لیکای شم کنه. اوس مثلا آی ډي ده، آی ډي لپاره ما څه شی انتخاب کړی، نمبر مې انتخاب کړی، نو زه دلته کولی شم چې نمبر ولیکم، نمبر ولیکم. که چیرې زه دې فیلډ کې ټیکسټ انتخاب کوم، مثلا ما شارټ ټیکسټ انتخاب کوم، اوس به هم زه کولی شم چې نمبر ولیکم که نه، اوس هم زه کولی شم چې نمبر ولیکم، لیکای شم که نه شم لیکه. نو بیا ولې زه نمبر انتخابوم؟ نمبر په دې انتخابوم چې ما درته ویل زموږ ډیټا صحیح راشي. که چیرې ما ټیکسټ انتخاب کړی وي، اوس مثلا ما دلته ولیکل 15، دلته مې ولیکل 15، که زه په آینده کې دا جمع کوم، 15 جمع 15 باید جواب یې څو راشي، 10 راشي. که چیرې ما ټیکسټ انتخاب کړی وي دلته، بیا کالکولیشن پکې نه کېږي، بیا دوی ما ته 15 جمع 15 نه راولي، څه شی راته راولي، 15 څنګه به څنګه راولي. مثلا لیکلی دی وي چې A او دلته دې لیکلی وي B، چې A او B جمع کې جمع باید څه راشي، AB، څنګه به څنګه راته راولي که نه. نو که چیرې ما نمبر انتخاب کړی وي بیا کالکولیشن پکې کېدای شي. او بل دا چې که چیرې ما نمبر انتخاب کړی وي، نو که چیرې ما نه په غلطي کې دا ډیټا بېرته ترې راایسته کړم، دا به بېرته شارټ ټیکسټ کوم، دا به بېرته ترې ایسته کړم. delete که چیرته ما نمبر انتخاب کړی وي، نمبر ګوره انتخاب کړی،
بیا زه پکې خط لیکلی نشم. اوس که زه ټکسټ لیکم هم ګوره زه تللی شم بلې خانې ته نشم تللی. راته وایي چې ته دلته صرف ور صرف باید څه شی ولیکې؟ عدد باید ولیکل شي. نو په دې خاطر ډیټا ټایپ چې ډېر مهم ده چې تر څو زموږ ډیټا صحیح ولیکل شي. نو که چېرې زموږ ډیټا عدد وو نمبر باید انتخاب کړو، که تاریخ وو ډیټ اینډ ټایم باید انتخاب کړو، که خط بیا ټکسټ انتخاب وو. په دې خاطر دې ته ډیټا ټایپ وایي. پوه شوئ؟ اوس دلته بعضې نور ډیټا ټایپ هم دي چې مثلا ګوره شارټ ټکسټ ده، لانګ ټکسټ ده، نمبر، ډیټ اینډ ټایم کرنسي. دا به څه وخت استفاده کوو؟ اول پکې شارټ ټکسټ، لکه زما نیم لپاره شارټ ټکسټ انتخاب کړی. شارټ ټکسټ همیشه د هغه فیلډ لپاره انتخابوئ چې په هغه کې خط حروف کم وي. حروف تر حد اقل څو پورې وي؟ 255 پورې وي. مثلا زه نوم لیکم، زما نوم له 255 حروف نه زیاتېږي؟ نه زیاتېږي. نو زه باید شارټ ټکسټ انتخاب کړم. که چېرې له 255 نه زیاتېدو په هغه صورت کې بیا څه شی انتخابوئ؟ لانګ ټکسټ. لانګ ټکسټ بیا تقریبا تر 15,000 حروفو پورې انتخاب هغه لیکلی شي. نو که چېرې د کم به کار و، تر 255 کم حروف دې لیکل، نو شارټ ټکسټ انتخابوئ. او که دې زیات له 255 نه دې زیات حروف لیکل، نو بیا څه شی انتخابوئ؟ لانګ ټکسټ انتخابوئ. لانګ کې تقریبا تر 15,000 چې دا به سبا وایي چې په شارټ ټکسټ کې څومره لیکای شو او لانګ ټکسټ کې څومره لیکای شو. اوس دومره پوه شئ چې په شارټ ټکسټ کې چې دا له 255 نه کم حروف لیکل کېدای شي. نو که چېرې زمونږ داسې فیلډ و چې مثلا نوم و، د پلار نوم، په دې کې خو پلار نوم خو د نوم 255 حروف نه زیاتېږي که نه، نو موږ باید شارټ ټکسټ انتخاب کړو تر څو کم ولیکل شي. بل پکې نمبر مو مخکې مو ویلې چې که چېرې موږ عدد لیکو نو بیا نمبر انتخابوو. ډیټ اینډ ټایم که چېرې موږ تاریخ لیکو. کرنسي، کرنسي څه معنا؟ واحدات ورته وایي، مقدار پیسو. دا اوس مثلا د شاګردانو فیس اخلي که نه، فیس په چیش کې اخلي، مثلا افغانۍ وي، ډالر وي که نه. نو که چېرې زه دلته کرنسي ورسره کلیک کړم، نو بیا چې کله زه دلته راځم او ډیټا شیټ ویو کې د شاګردانو فیس لیکم، مثلا نوم یې لیکم جاوید، دلته ګوره دلته ډالر نشان به خپله ورسره راځي. مثلا وایم چې د څو فیس ده؟ 400. چې کله بلې خانې ته لاړ شم ګوره ډالر نشان به خپله ورسره راځي. نو که چېرې مونږ کرنسي انتخاب کړو نو څه به ورسره راځي؟ کرنسي به ورسره راځي. ډالر هر څه چې بیا وي بیا مونږ وروسته کولی شو چې چینج یې کړو، چې مثلا ایرو راشي، ډالر، هر کرنسي چې وغواړو بیا ورته شي. نو که چېرې کرنسي انتخاب کړو کرنسي ورسره راځي. بل د اټو نمبر. اټو څه معنا؟ اټومیټیک. اټومیټیک نمبر. که چېرې د اټومیټیک نمبر غوښته چې په بعضې فیلډو کې اټومیټیک نمبر راشي، نو بیا اټو نمبر انتخابوئ. مثلا زه آی ډي غواړم چې اتومات خپله راځي، مثلا 1 شو، 2 شو، 3 شو، یو اضافه شي، داسې مسلسل راشي، نو باید بیا زه څه شی انتخاب کړم؟ اټو نمبر باید انتخاب کړم. دلته به ګوره یو بل فیلډ واخلم ورسره ولیکم اټو نمبر. په دې فیلډ کې به اټو نمبر راولو چې زموږ اټو نمبر راشي. و چې کله زه راشم ډیټا شیټ ویو ته سیو یې کړم، اوس به وګورئ په دې کې به عدد اټومیټیک خپله راغلی وي. وینئ څو راغلی؟ تر 4 پورې. کله چې نیو بل هغه ته لیکې رو ریکارډ لیکې، بس هغه به خپله چینجېږي، شماره به خپله چینجېږي، زیاتېږي. به ګوره څو پورې راغله؟ 2 پورې. نو که چېرته د کوم ځای کې مسلسل نمبر په کار و، د دې لپاره چې ته یې ونه لیکې خپله راشي، نو بیا ډیټا ټایپ څه شی انتخابوئ؟ اټو نمبر انتخابوئ. بل اټو نمبر نه وروسته یس اور نو. یس اور نو بیا لاجیکل لپاره استعمالوئ. مثلا زه وایم چې شاګردانو کوم شاګرد فیس ورکړی، کوم شاګرد فیس نه ده ورکړی، یا کوم مثلا استادانو کې چا معاش اخیستی، چا نه ده اخیستی، نو دې ته یس اور نو وایي. فیس یې ورکړی، یس، نه ده ورکړی، نو. څوک کامیابه ده؟ یس. ناکامه ده؟ نو. نو اوس ګوره زه که راشم مثلا دلته ولیکم چې پیډ اور ناٹ، فیس یې ورکړی که نه ده ورکړی، نو په داسې حالت کې زه څه شی انتخابوم؟ یس اینډ نو. ګوره سیو یې کړه، نو اوس دلته ورسره څه شی را پیدا شي؟ چیک باکس. مثلا د فیس ورکړی ټیک مارک کوم، د فیس نه ده ورکړی نه ټیک مارک کوم. چا چې فیس ورکړی ټیک مارک کوي، چې نه یې ورکړی نه ټیک مارک کوي. نو که چېرې مونږ ډیټا ټایپ یس اور نو انتخاب کړو، نو بیا به هر فیلډ سره دغسې چیکس باکس راځي چې چا فیس ورکړی چیک کوي، چې نه یې ورکړی نه چیک کوي. دې ته یس اور نو وایي. پوه شوئ په یس اور نو باندې؟ بل د اولی آبجیکټ. اولی آبجیکټ په ورډ په ایکسل کې کم آبجیکټ کمانډ په یاد وي چې موږ له هر پروګرام نه کولی شوی چې یو شی راواخلو. دلته هم اولی آبجیکټ هم داسې کار کوي. که ته غواړې چې له یو بل پروګرام نه یو شی واخلې، دلته یې وکړې. مثلا د احمد بعضې معلوماتونه په نورو فایلو کې دي، ته غواړې چې هغه ورسره کلیک کړي، یا مثلا عکس یې وي، ته وایې چې عکس دې هم ورسره راشي که نه، نو بیا به له اولی آبجیکټ نه استفاده کوې. دلته به څه شی ورسره ولیکم، مثلا پکچر مې لیکم، نو زه راځم فعلا مې اولی آبجیکټ انتخاب کړو.
ډیټا شیټ ویو ته راځم. اوس ګوره د اول مثلا دلته دا څوک ده کریم. زه غواړم چې د کریم عکس هم ور واچوم. نو دلته راځم پکچر ته چې ما ولې آبجیکټ انتخاب کړی دلته به رایټ کلیک وکړئ او انسرټ آبجیکټ. انسرټ آبجیکټ کلیک کړئ. ګوره هماغه د آبجیکټ کمانډ چې موږ په ورډ او په ایکسل کې ویلی وو هر پروګرام چې نه غواړئ چې استفاده وکړئ کولی شي. مثلا زه بیټ میپ ایمیج خلاصوم چې پینټ پروګرام راته خلاص شي. راته پینټ پروګرام خلاص شي. اوس که زه دلته هر شی رسم کړم هغه مالته اټیچ کېږي. که کوم عکس ورته راواخلم له دې ځای نه ګوره پیسټ پروم کولی شم چې مثلا زه یو عکس هم راواخلم. کوم عکس مثلا دا لوګو مې راواخیسته یو عکس. اوس چې زه دا سیف کړم ګوره دلته به دا شی وي چې کله ډبل کلیک پرې وکړې درته ښیي. پوه شوې؟ دته اولی آبجیکټ وایي. که کله غواړې چې د یو بل پروګرام نه یو شی زیاتره د عکس لپاره خلک استفاده کوي. مثلا زه غواړم د شاګردانو عکسونه هم ورسره واچوم نو باید زما ډیټا ټایپ دلته چې شی انتخاب شي اولی آبجیکټ بیا هلته انسرټ آبجیکټ تر څو هغه عکس ورته ورواچوي. دته اولی آبجیکټ وایي. بل ډیټا ټایپ هایپر لینک ده. هایپر لینک هم موږ په ورډ په ایکسل کې ویلو. که غواړو چې یو فایل لینک ورسره که نه نو دلته هم هایپر لینک هماغسې استفاده کوي. مثلا زه د بعضو معلومات نور اضافه معلومات یا سیلري انفارمیشن یا هسټري یې دلته ورسره مې اضافه کړې نورو فایلو کې نه ځان چې کلیک شي باید دلته راشي. نو پر مثال هایپر لینک مې کلیک کړی. اوس د کریم نور معلومات چې دي په یو ایکسل فایل کې مایي کېږي. مثلا هر میاشت څو فیس ورکړی هر میاشت څو نمرې اخیستې دي دا ټول معلومات ما یو ایکسل فایل کې ثبت کړي. نو زه غواړم چې دلته لینک وي ورسره چې کله دا کلیک کړم هماغه راخلاص شي. نو دلته به رایټ کلیک هایپر لینک ایډیټ هایپر لینک. اوس دا فایل ورته وښایه کوم فایل غواړي چې خلاص شي. مثلا زه وایم چې کوم فایل دې خلاص شي دا ریلیشن شپ فایل خلاص شي. چې شی ورسره ولیکل شي هر شی چې ولیکې ټکسټ ټو ډسپلی هماغه شی به هلته ښکاره شي. همدغه دي شي. اوکې که ګوره ټکسټ ډسپلی کې هماغه ټکسټ شو چې کله ور باندې کلیک کې هغه فایل چې تا ورته ښوولی هماغه فایل به دی خلاصوي. ګوره دې ته هایپر لینک وایي. هماغسې لکه ورډ ایکسل کې چې موږ ویلي وو هماغسې کار کوي. فقط دلته به راځئ ډیټا ټایپ به هایپر لینک انتخابوئ. بیا فقط دلته چې کله هایپر لینک هغه کوئ چاته فایل لینک کوئ رایټ کلیک ایډیټ هایپر لینک بیا ایډیټ له دې ځای نه فایل ورته وښایاست ټکسټ ټو ډسپلی کوم ټکسټ ښکاره شي اوکې به یې کې دلته به راشي. کم کله ریموو کوه رایټ کلیک هایپر لینک کې ریموو هایپر لینک ریموو به کې بېرته به ترې ریموو شي. پوه شوې په دې باندې؟ بل د هایپر لینک نه وروسته اټچمنټ. که غواړې چې اټچمنټ هم ورسره ولرې اټچمنټ کې هم هغه هایپر لینک غوندې خو هایپر لینک کې دا د چې کلیک ور باندې کوي هغه به راځي که نه. اټچمنټ کې به هغه فایل ورسره وي په هماغه فیلډ کې. مثلا زه اټچمنټ په نوم به یو فیلډ دلته واخلم په دې ځای کې به راشم اټچمنټ به ورسره اضافه کړم. اوس مثلا د علي ټول معلومات مثلا تذکیره یې ده رجسټریشن فارم یې ده زه غواړم چې دا شیان ټول هم دلته موجود وي چې هر وخت مې هر یو په کار و زه خلاص کړم. نو اټچمنټ مې اخیستی رایټ کلیک دلته به مینیج اټچمنټ کلیک کې له دې ځای نه به یې اډ کړي. مثلا یوې تذکیره ده یو عکس به ورته ور واچوم. دا مثلا یو فایل ده نور هر څو فایلونه چې ولرئ ټول ورسره اټچ کولی شئ. اوس ګوره چې زه دا اوکې کړم نو دا څو اټچمنټه لري یو چې کله ډبل کلیک پرې وکړې دلته به یې درته ښیي چې له دې ځای نه وغواړې اوپن کړي اوپن کلیک درته وبهیږي. نو اوس که مثلا د علي تذکیره ور وامیچوله رجسټریشن فارم یې د هغه هم ورسره اټچ کوم. یعنې اټچمنټ کې چې ده په یو فیلډ کې ته هر څو شیان ورسره اټچ کولی شي. هایپر لینک یو فایل لینک کېږي که نه. په اټچمنټ کې مثلا نور ضروري ډاکومنټونه یې تذکیره یې شوه رجسټریشن فارم یې شو بعضې نور معلوماتونه یې غواړئ چې ټول په یو ځای کې ورسره وي نو ټول دلته اټچ کړئ. نو چې بیا هر وخت ته ورباندې ډبل کلیک وکړئ دی تا د مینیج راولي کولی شي چې اوپن یې کړي هر یو اټچمنټ له دې ځای نه وګورئ او که یې ریموو کوئ ریموو کولی هم شي. دې ته اټچمنټ وایي. پوه شوې په دې باندې؟ اټچمنټ نه وروسته کالکولیټډ. کالکولیټډ څه معنی؟ حسابول. که چیرې زه یو دوه فیلډه ولرم او غواړم چې هغه راته کالکولیټ حساب هم کړي راته خالد متوجه باشه جمع هزار تقسیم وشي. مثلا زه فیس لرم فیس لپاره ما څه انتخاب کړی نمبر بل هغه لرم رجسټریشن فیس لرم دې لپاره ما نمبر انتخاب کړی. نو زه غواړم چې دلته ټوټل راشي. مثلا یو شاګرد 200 روپۍ فیس راکړی او 100 روپۍ رجسټریشن فیس ورکړی ټول څو کېږي
300 کېږي که نه نو زه وایم چې اټومیټیک دی هلته خپله په دغه ټوټل کې د خپله جمع کېږي څوک څوک دی جمع شي فی دی له چا سره جمع شي رجسټریشن فیس سره جمع شي په چا کې دی جواب راشي په ټوټل کې نو په ټوټل کې بیا زه ډیټا ټایپ څه شی انتخابومه کالکولیټډ چې کلیک کې ګوره دلته فیلډس ټول راځي چې کوم کوم شیان غواړي چې جمع شي نو زه ورته وایم چې کوم شی دی جمع شي فیس ډبل کلیک پرې وکړه ګوره دلته راغی دلته چې راغی د جمع علامه منفي در تقسیم زم دا دی جمع شي له چا سره دی جمع شي رجسټریشن نمبر نه درغلی په دې نه درغلی چې موږ ټیبل تر اوسه سیو نه ده دا دوه شیان چې ما ولیکل ټیبل مې سیو کړی نه ده یو وارې سیو کلیک فی وایي مخکې شته دا بله د ځای نه بېلېږي سیو به یې کړم دا به مې یو وارې ډیلیټ کو ټیبل به سیو کو اوس به دلته ټوټل واخلم او کالکولیټډ نو اوس به ګوره هغه فیس او رجسټریشن دا به ټول دلته ښکاره شوي مخکې مې سیو کړی نه و په دې خاطر نه فیس د جمع شي خالد چا سره د جمع شي رجسټریشن فیس سره ګوره جمع علامه مې خپله ولیکل په دوه مې ډبل کلیک وکړو اوکې اوس چې زه دلته ډیټا شیټ ویو ته راځم اوس وګوره دلته فیس رجسټریشن ټوټل چې کله زه د یو چا فیس لیکم مثلا زه وایم 200 فیس ده رجسټریشن یې څو ده ټوټل کې څو شو 300 خپله به جمع کېږي نو کالکولیټډ هغه وخت استعمالوي کله که دې غوښتل چې میتھمیټیکل اپریشن اجرا کړي چې مثلا جمع ضرب تقسیم په څو فیلډو باندې نو بیا به هغه وخت کالکولیټډ انتخابوي بل د لوک اپ ویزرډ مثلا زه پرووینس لرم ولایت د شاګردانو ولایتونه زه غواړم چې تیار یې ولیکمه چې د هر یو لپاره صرف انتخاب کوم مثلا شاګردان ډېر زیات دي نو هر یو ته چې زه لیکم وخت اخلي نو زه غواړم چې یو لیست کې وي چې هر وخت د هر یو ولایت لیکم صرف له هغه ځای نه انتخاب کوم نو په هغه صورت کې به بیا څه نه استفاده کوئ لوک اپ ویزرډ چې کلیک یې ګوره دلته یو ویزرډ راځي په دې کې دوه شیان راځي یو I want the lookup field to get the video from another table دغه که انتخاب کې که چیرې دلته ته بل ټیبل ولرې په هغه ټیبل کې تیار پرووینس وي یا کوم شی چې ته غواړې هغه وي په نورو ټیبلو کې نو په هغه صورت کې به دا یو استعمالوي او که نورو ټیبلو کې نه وي همدلته یې لیکې بیا به دا یو استعمالوي فعلا زه دلته لیکم نو دا یو به کلیک کوم نیکسټ ګوره دلته کالم څو کالم غواړې فعلا یو کالم غواړم په هغه کې پرووینسز لیکم مثلا نوم یې لیکو کابل هرات غزني دا یو څو ولایتونه مې ولیکل نیکسټ نوم یې پرووینس صحیح ده پرووینس اوس ګوره دلته بېرته شارټ ټیکسټ شو نو چې کله زه ډیټا شیټ ویو کلیک کوم سیو به یې کړم پرووینس مخکې هم شته او دلته بل هم شته دوه فیلډز باید په یو نوم نه وي دې ته همیشه پام وي دوه فیلډز په یو نوم باید نه وي سیو یې کړم اوس وګوره چې کله کلیک کوي دلته به هغه راځي ورسره د یو چا ولایت انتخابوي راسم به یې له دې ځای انتخابوي لیکلو ته به ضرورت نه وي دې ته لوک اپ ویزرډ وایي پوه شوئ دا شو لوک اپ ویزرډ ډیټا ټایپ مو ټول زده شو شارټ ټیکسټ هغه وخت انتخابوي چې فیلډ کې د خط له څو حروفو نه کم وي له 255 نه کم وي که چیرې زیات و بیا به لانګ ټیکسټ انتخابوي نمبر د اعداد لپاره ټیکسټ باندې انتخابوي کوم ځای کې چې د اعداد پکار و همیشه نمبر انتخابوي په دې خاطر چې بیا په هغه کې وروسته کالکولیشن نشو کولای او کېدای شي چې ډیټا هم غلطه راشي نو په دې خاطر چې د همیشه ډیټا ټایپ موږ صحیح انتخابوو ډیټ ان ټایم په هغه ځای کې انتخابوو چې چیرته موږ تاریخ لیکو کرنسي چې غواړو چې د ډالر علامه یا کرنسي ورسره راشي او بل اتو نمبر که کوم فیلډ کې غواړو چې مسلسل عدد راشي اتو نمبر انتخابوو یس اور نو چې چیک باکسونه ورسره راشي یس اور نو انتخاب کوو اولی آبجیکټ که کله غواړو چې د یو چا سره له یو بل پروګرام نه کوم فایل لینک کو مثلا زیاتره عکس لپاره استعمالېږي عکس ورسره لینک کو نو اولی آبجیکټ هایپر لینک که کوم فایل ورسره لینک کوو کوم بل فایل د ورډ وي د ایکسل وي د هر پروګرام فایل یو چا سره لینک کوو اټیچمنټس که غواړو چې فایلونه ورسره اټاچ کړو یعنی په یو وخت کې څو فایله مثلا د شاګرد تذکره د شاګرد رجسټریشن فورم نور ضروري شیان ټول ورسره په یو وخت کې په یو فیلډ کې اټاچ کړو اټیچمنټ نو استفاده کوو کالکولیټډ څه وخت استعمالوو کله چې غواړو څو فیلډه یا دوه یا درې فیلډه جمع کو ضرب کو تقسیم کو یعنی میتھمیټیکل اپریشن ور باندې وکړو د ریاضي عملیه ور باندې اجرا شي نو بیا کالکولیټډ نه استفاده کوو
اب لوک اپ ویزارډ څه وخت استفاده کوو چې موږ ته داسې لیست ښکاره شي مثلا لکه ولایتو ته چې ما انتخاب کړو چې لیست وي باید زه له هغه لیست نه انتخاب کوم نو په هغه وخت کې بیا له لوک اپ ویزارډ استفاده کوو دې ته ډیټا ټایپ وایي پوه شوئ تر دې ځای پورې ډیټا ټایپ ډېر زیات ضروري ده په دې خاطر چې موږ چې ډیټابیس جوړو باید موږ په ډیټابیس کې معلومات صحیح وي نو دې لپاره چې موږ معلومات صحیح وي موږ باید صحیح ډیټا ټایپ انتخاب کړو پوه شوئ په دې باندې